سلامونه او نیکی هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ د طاقت پاته قوانین چې دي د تقسیم قوانین دي، نن هغه د طاقت د تقسیم قوانین تاسو ته تشریح کوو. مخکې زموږ درسونه د طاقت د ضرب قوانین و، نن به د خیر سره تاسو ته د طاقت تقسیم قوانین تشریح کوم. که غواړئ چې زموږ تعلیمي پروګرامونه تر تاسو پورې ورسیږي نو افغان ری چینل سره سبسکرایب کړئ. نو راځو زموږ نننی درس چې دی هغه څه دی؟ د طاقت عنوان چې دی د طاقت د تقسیم قوانین. نو زموږ د نن ورځ درس څه دی؟ هغه د طاقت د تقسیم قوانین دي. نو لومړی قانون زه تاسو ته تشریح کوم چې د طاقت د تقسیم لومړی قانون څنګه دی. که فرض که موږ ولرو چې 3 په توان د 8 تقسیم 3 په توان د 15، که د تقسیم په حالت کې قاعدې مساوي او توانونه مختلف وي، نو د حل لپاره به له مساوي قاعدو څخه یوه قاعده لیکي او توانونه یو له بله منفي کوو. نو دا مساوي کېږي 3 په توان د 8 څخه چې 15 کم کو 3. نو که چیرې 3 په توان د 8 پر 3 په توان د 15 تقسیم کو، حاصل یې 3 په توان د 3 دی. مثلا تاسو ولرئ 15 په توان د 10 تقسیم کی پر 15 په توان د 6. که چیرې دا علامه وي نو هم د تقسیم معنا ورکوي، دا کسري خط هم په معنا د تقسیم ده. که د تقسیم په حالت کې قاعدې مساوي وي، له قاعدو څخه به یوه قاعده اخلو، دا د صورت له توانه به د مخرج توان کموو. اوس به 15 ولیکو، د 10 6 کم کوي 4. که چیرې تاسو ولرئ ا په توان د 8 تقسیم پر ا په توان د 3، که چیرې تاسو د تقسیم په حالت کې قاعدې مساوي او توانونه مختلف وي، تاسو به له قاعدو څخه یوه قاعده ولیکئ، توانونه به سره منفي کړئ، له 8 څخه به 3 منفي کړئ. نو دا به سي ا په توان د 8 څخه چې 3 کم کو 15 ا په توان د 15. که چیرې تاسو ولرئ چې بي په توان د منفي 3 تقسیم کړئ پر بي په توان د 15، نو تاسو به ولیکئ چې بیګانو څخه مساوي قاعدو څخه یوه قاعده له دا لومړي توان څخه منفي کوو، دغه دوهم توان. اوس نو بي ولیکئ. ګورئ ستاسو چې فکر وي دا خو علامې یو رقم دي. په عمومي ریاضي کې موږ ویلي وو هغه عددونه چې علامې یو رقم وي، د علامو څخه یوه علامه نیول کېږي، عددونه یو په بل جمع کېږي، منفي 3 منفي 5 منفي 8 کېږي. نو دا د تقسیم د حالت لومړی قانون دی چې قاعدې مساوي توانونه مختلف وي، له قاعدو څخه به یوه قاعده لیکو او توانونه به سره منفي کوو. او بیا راځو دوهم قانون ته، د طاقت د تقسیم دوهم قانون. مثلا تاسو ولرئ 8 په توان د 10 تقسیم کی پر 2 په توان د 10. که د تقسیم په حالت کې که چیرې تقسیم په حالت قاعدې مختلفې او توانونه مساوي، نو بیا څنګه کوئ؟ بیا به قاعدې ویشئ، معنا دغه 8 به راواخلئ پر 2 به یې تقسیم کړئ. که چیرې موږ 8 پر 2 وویشو څو کېږي 4 او له توانو څخه به یو توان را اخلي. مثلا ولرئ 12 په توان د 10 تقسیم 3 په توان د 10. که د تقسیم په حالت کې قاعدې مختلفې او توانونه مساوي، تاسو به یې حل څنګه کوئ؟ قاعدې ویشو، معنا 12 پر 3 ویشو او له توانو څخه یې یو توان را اخلو. 12 چې پر 3 وویشئ 4 توان یې څو دی؟ 10. او همدا رقم مثلا تاسو ولرئ 10 په توان د 9 تقسیم 3 په توان د 9. نو قاعدې مختلفې او توانونه مساوي دي، نو قاعدې ویشو، یعنی 10 را اخلو پر څو یې ویشو، 10 را اخلو پر دغه 3 ویشو، 10 پر 3 ویشو او له توانو څخه یو توان را اخلو. څنګه چې 10 پر 3 پوره نه ویشل کېږي، بس همدا جواب دی، 10 پر 3 په توان د 9. که داسې ویشل کېدای خو ویشو یې، او که نه ویشل کېدل همداسې یې پرېږدو. دا د طاقت د تقسیم دوهم قانون دی. او پاته چې سو د طاقت د تقسیم دریم قانون. مثلا تاسو ولرئ، مخکې مې تاسو ته اوس ویلې په تېر درسونو کې، مثلا تاسو ولرئ 8 په توان د 15 وایي تقسیم کې پر 4 په توان د 4. معنا د تقسیم په حالت کې قاعدې او توانونه دواړه سره مختلف وي. نو قاعدې او توانونه چې دواړه سره مختلف وي، تاسو به کوشش کوئ چې دا قاعدې تجزیه کړئ. د تجزیه په مرسته قاعدې مساوي کېږي، بیا یې حلوو. څنګه مساوي کوو؟ دغه 4 به هم تاسو تجزیه کړئ، 4 چې پر 2 شم 2، 2 چې پر 2 شم 1 او 8 به هم تجزیه کړئ. 8 چې پر 2 شم 4، 4 چې پر 2 شم 2، 2 چې پر 2 شم 1. اوس د 8 پر ځای تاسو لیکلی سئ چې 2
دوه څو واره دي؟ یو دوه درې. دوه په توان ده درې. هغه خپل توان یې کل توان لیکو تقسیم. د څلورو پر ځای بیا لیکلی سو چې دوه په توان د څو؟ دوه وارې دي. خپل توان یې کل توان لیکو. اوس نو دا چې یوه قاعده دوه توانه ولري کل توان ولري قاعده لیکو توانه ضربو درې پنځه پنځلس تقسیم. دلته هم قاعده لیکو توانه ضربو دوه څلور اته. دا و د تقسیم دا لومړی قانون ځینې جوړ شو چې قاعدې مساوي او توانونه به مختلف وه. نو موږ به څنګه کول؟ له قاعدو څخه به مو یوه قاعده ولیکل او دا توانونه به مو منفي کړه. معنا له 15 منفي کوو دا اته. نو دوه ولیکه له 15 چې اته کم کړو دی اوه. نو جواب یې سو دوه په توان ده اوه. نو د طاقت د تقسیم په قوانینو کې لومړی قانون دا دی چې قاعدې مساوي توانونه مختلف وي. دویم قانون یې دا دی چې قاعدې مختلفې توانونه مساوي. او دریم قانون یې دا دی چې قاعدې و توانونه دواړه مختلف وي او دا یې د حل طریقې وي. نو دا و د طاقت قوانین. تر بیا چې ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږو ښې چارې ولرئ.